یو صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، واقعات ډیر دي، وخت کم دی. دا صحابی دا رنگ تک تور، په مخ باندې غټې غټې دانې، غټې غټې شونډې، سترګې به یې نه ښکارېدې د ډېر توروالي د وجې نه. دی رالو د محبوب دربار لا او جاړي، محبوب له فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فداک ابي و امي. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب کې فرمائی جی و یا رسول اللہ ما بجنت زان تفرید کنا، حور بمزان تفریق دی کنا، اللہ بمزان تفرید کنا. و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په کم وخت کې چې زه کافرم هغه وخت کې بم خلکو ما نه کرکه کولا، په کم جام بچې ما اوبوس کلی په هغه جام به خلکو بم نسکلی، په کمه لاره به چې لاړم د ډېرې کرکې د وجې نه به خلک په هغه لارم نه تلل. نو یا رسول الله ما به جنت ځان له پرېږدي؟ محبوب صلی الله علیه وسلم جاړي ښه، دا فقیر دی، حبشې نه راغلی دی، هر څه یې پرېښي دي، نه دلته کور شته، نه ور شته، نه در شته، نه خپل خپلوان شته. اصحاب صفو کې به دیم ناستو. نو محبوب صلی الله علیه وسلم وجړل، بیا وخندل، لاس پې واچولو، ځان له یې رانږدې کړو. ولې ولې واده له دې زړه شوی؟ وی زه لاړ شه فلانکي صحابي کور له، د هغې وروه چې زه جناب محمد رسول الله را لېږلی. وی بس بیا ترې ته راځه. دی لاړو د هغه صحابي کور له، دروازه یې وواله، صحابي راووتو، دله داسې لاندې باندې ګوري، حیران دی. دله وی خیر شه جي، وی زه د دواړو جهانو سردار را لېږلی، خپله نه یم راغلی. دلم پته نه وه چې دا څه معامله ده. هغه کور له ننوته، وی ته لږ صبر وکړه زه راوځم. دا صحابي راغلی او محبوب له یې فرمایلي وو چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده، هغې دپاره داسې ښه رشته کوي، نو بیا یې زمونږ کور له راولېږئ. مسلم دا ده چې لور خور پیغله شي نو د هغې د واده انتظام پکار دی زر زر. نو دا صحابي کور له رالو، حضرت سعد صاحب یو سیړ له ولاړ دی. دا صحابي کور له رالو، بیبي له وایي چې د دواړو جهانو سردار خو ستا د لور د رشتې دپاره داسې سړی را لېږلی دی چې نه کور لري، نه ور لري، نه خیمه لري، نه خپل خپلوان لري، نه یې قوم شته، نه یې کلی شته. هغه هر څه پرېږده چې په رنګ خو لږ ښه وی که نه. لورې کمره کې ده، داسې لوریانې هم وي. هغه لورې راووته، خپلې مور له وایي چې یا مورې دا پلار سره مې بیا ولې په جنګ کې؟ وی لورې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د رشتې دپاره داسې سړی را لېږلی دی چې د هغه هېڅ هم نشته، په رنګ هم صحیح نه دی، تک تور دی. که یو خیمه وی نو زه بیا به مونږ ور واده کړی وی، خیمه کې به دې ورسره وخت تېرولو، خیمه هم نشته. نه دا لور وله جواب کې وایي وی مورې دې صحابي له مه ګوره چې چا را لېږلی دی، هغه له وګوره. الله دې مونږ کې هم دغسې غیرت پیدا کړي. خبرې اسانې دي، عملي میدان کې بیا کردار خول دا ګران کار دی. غیرت دې الله مونږ کې ایمانی پیدا کړي. وی صحیح ده، دې صحابي خپله لور راوښکدلی ورکه چې دا واخله. دی را روان دی، په لاره باندې خوشحال دی.
رالو د محبوب دربار لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم افلان کی ثابت چې تاله غلم هغه ما تخپل لور راکړه. نو محبوب ول په جواب کې فرمای اے ساده تا سره د واده څه پیسې شته او کنا؟ نو حضرت سعد ولو فرمایل یا رسول الله ما سره خو روپې نشتا. نو محبوب صلی الله علیه وسلم ول پیسې ورکې چې دا واخلا لاړ شه بازار لزان له سامان مامان واخلا واده د پاره د لاړو بازار لا. کله چې بازار له ورسېدو سامان اخلي دی ټیم کې یو منادي आवाज کوي چې خلکو ځان تیار کوي د دوانو جهانو سردار جهاد د پاره وزي لګیا دی. حضرت سعد د واده د سامان په ځای د جنگ سامان اخستل شروع کړل. یو اس واخستو زغره او تور مور دا شي نه واخستل، یو غټ صادره واخستو هغه صادره مخ نه تو کو صرف سترګې ښکاروي په اس باندې کې ناستو توره پلاس کې د جهاد میدان لره. د جهاد میدان له چکل ورسېدو د کافرو صفونو کې نه نوتو جنگ شروع کو. دې ټیم کې یو صحابي محبوب له فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څوک راغلی دی؟ ډېر زیاته تبعیو ک ډېر کافرانی مردار کړل. دې ټیم کې حضرت سعد په یو کافر باندې د توري گزار کوي په اس باندې ناشته. نو چې کله گزار کولو لاس ښکارا شو تور لاس یو. نو محبوب او فرمایل چې اظنه سعد دا خو حضرت سعد ښکاري. ما خو دل ویلی واده له سامان واخلا دغه جهاد لراغله دي. دې ټیم کې یو کافر په د بل طرف گزار وکړو. حضرت سعد د اسن لاندې رو ورزول. محبوب صلی الله علیه وسلم حضرت سعد طرف ته ورلو. دا حضرت سعد صاحب سر په خپل پتون مبارک باندې کې خو. نو حضرت سعد ول بیا فرمای یا رسول الله جنت به میزان ته پریدیو کنا. او ماغه ګیله پسړه پرته ده. شاعر وی کنه وی پرهم مرهم د توري مرهم د توري خده پر هر د توري خده چې بجوړ شي په مرهم. پر هر د توري خده چې بجوړ شي په مرهم. مرهم پر هر د جبې بد دی وی د عمر سره سم. د جبې پر هر چی کنه زخم. د دې وجه نه د جبې حفاظت کوي. محبوب صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت معاذ لګلو یمن ته نو روایتو کې راځي چې محبوب صلی الله علیه وسلم خپل جبه مبارک رونی و داسې د دوه ګوتو کې ونیوا او حضرت معاذ له فرمای اے معاذ د دې حفاظت وکړه. نو د جبه حفاظت کوي خام دروغ نه غیبت نه د چغل خورینا د بهتان تړلو نه خپل درنو د بل سپکینا مونږ الله دې لنی ورا لګري نه تفسیرو لرا لګري خپل بندګې لرا لګري نه به نکیرین قبر کې دا سوال او جواب کی چې تا تفسیری کړي وي دنیا کې په مسلمانانو کنه. کامیاب سړی هغه دی چې د پسان تفسیرو کی چې زه څومره وبو کې. نو الله دې موږ ټولو کې دا فکر پیدا کړي. نو حضرت سعد ګیلې کوي چې یا رسول الله جنت به میزان لپریدي او کنا حور به میزان لپریدي کنا الله به میزان لپریدي کنا. نو محبوب صلی الله علیه وسلم ول ارشاد فرمایي چې رضی الله عنهم ورضوا عن. څوک چې الله د پاره قرباني پیش کړي الله غنه راضي دی. تا د الله د پاره قرباني پیش کا الله تعالی راضي دی. محبوب هم دې ټیم کې جاړي به داسې مخ واړولو بیا او خندل. حضرت سعد چې کله دفن کو نو څو ورځې بعد د صحابه مجلس جوړ دی. صحابه تپوس کوي د محبوب نه چې یا رسول الله په میدان جنگ کې د حضرت سعد سر ستا په غیږ مبارک کې پروت و
هغه تا نه ګیلې کولې چې یا رسول الله جنت به مې ځان له پرېږدي که نه، حورې به مې ځان له پرېږدي که نه، الله به مې ځان له پرېږدي که نه. نو دې ټایم خو تاسو جړل، بیا تاسو وخندل. دا هم خندل ولې؟ نو محبوب وله وفرمایل چې حضرت سعد په دې ټایم کې ډېر تږی و. نو الله پاک یو حور له جام کې اوبه ورکړي چې لاړه شه او سعد له د اوبه ورکړه. نو وی هغه حوره را روانه وه، خو چې کله راورسېده ما نه شرمېده. نو حضرت سعد له چې اوبه ورکولې د هغې نه مخکې د حضرت سعد انتقال وشو. نو وی حضرت سعد دنیا نه تږی لاړ. نورونو دا دین اسلام چې دی دا دومره کمزوری دین نه دی ښه چې هر سړی بس وي مسلمان هم د مسلمانانو ترجمانی به کوم. هېڅ د مسلمانانو ترجمانی مه کوئ، هر سړی دی د خپل ځان ترجمانی وکړي. بس سړی چې دا ځان سنبال کړي که نه دا هم لویه توره ده. هر مصلح د پاره مصلح کېدل ضروري دي ښه. هر سړی چې د بل اصلاح کوي که نه نو شرط دا ده چې د دم اصلاح شوي. نن معاشره کې فساد پسه دی، زه ټیک یم او ته ټیک نه. صحابه داسې نه وو ښه. تاسو تاریخ وګورئ ځان به دله کافر ښکاري چې دا موږ څه کې اخته یو. الله موږ رالیږلي څه له یو او کوو څه. نو زړه کې د دین درد پیدا کوي، د مسلمان درد پیدا کوي، د مسلمان نه د مطلق انسانیت درد پیدا کوي چې په نامه انساني که عیسوي ولې نه کوڅه کې جارو وهي که نه د ده درد دې چې زړه کې نه وي او دله دې سپکو کتل، قسم په خدای الله به دې محروموي.